اوس د دې نه بعد بله مسله بیانېږي چې خپلې وینځې به نه مجبوره کوئ په زنا کولو باندې. اصل کې مسله هغه دا ده چې د جاهلیت په زمانه کې دا طریقه وه، هغوی سره به وینځې وي، نو دا به یې مجبوره کولي په زنا کولو باندې چې پیسې وګټئ او موږ له یې راوړئ. عبدالله ابن ابی ابن سلول دا چې د منافقانو سردارو په مدینه کې د سره شپږ وینځې وي، شپږ وینځې ورسره، او په دې ټولو باندې به ده په زور زبردستۍ زناګانې کولې. درې په هغوی کې مسلمانې شوې وې، معاذه، مسیکه او امیمه. نو په دې کې دا دوه رالې په رسول صلی الله علیه وسلم پسې وی یا رسول الله موږ خو اسلام قبول کړی دی، خو عبدالله ابن ابی چې دی هغه موږ نه پرېږدي، په موږ زور زبردستي کوي، موږ وهي، موږ ټکوي چې تاسو به لازم دا زنا کوئ والعیاذ بالله، او ماله به دا پیسې چې دی دا را پیدا کوئ. نو الله رب العزت په دې روانو آیتونو کې منع وکړه، یا په دې آیت کې منع وکړه. او د فایدې دپاره دا خبره یاد ساتئ، د عایشه رضی الله عنها روایت دی چې د جاهلیت په زمانه کې نکاح په څلور قسمه وه. د ښځې او د خاوند میلاوېده نکاح دا په څلور قسمه ده، یعنی د نارینه او د زنانه میلاوېده. د جاهلیت په زمانه کې دا په څو ډول وه؟ په څلور. اولنی نکاح همدقه وه، دا کومه چې په دې اسلام کې ده، دا مشهوره چې د یو طرف نه غوښتنه وشي، بیا پکې مشران کینی، ګواهان پکې کینی. یو دا طریقه وه جاهلیت په زمانه کې، دا خو اسلام کې هم ده. دویمې ته ویل کېږي نکاح الاستبضاع. هغه داسې نکاح وه لکه یو سړی دی، د هغه دا زړه کېږي چې زما د دې ښځې بچی وشوې. یو سړی دی غواړي چې زما د دې ښځې بچی وشو، خو دا ښځه به یې په بل سړي پسې ولېږله چې د هغه نه یې بچی وشي. دا د جاهلیت په زمانه کې وه. نو دې ښځې ته به ووایي ته لاړه شه او د پلاني او پلاني سره ملاو شه. نکاح د هغوی دا وه، دا به د بچو دپاره کېده. درېیمه نکاح د جاهلیت په زمانه کې نکاح الرهط او رهط چې دی دا په عربۍ کې ډلې ته وایي. نو زنانه به نکاح وشوه د 11 سړو سره، د یوې زنانه نکاح به وشوه 11 سړو سره. نو چې کله به د دې بچی پیدا شو، نو بیا به دې ته وویلی شو چې ته اوس په دوی کې یو غوره کا چې هغه د دې ماشوم پلار شي. نو دې به اندازه لګوله چې دې ماشوم پلار به کوم یې وي، هغه به پکې معلوم وو. څلورم قسمه نکاح د جاهلیت په زمانه کې هغه دا وه چې په بعضو کورونو باندې له پاسه به جنډې لګېدلې وي، او په هغې کې به دعوت ورکړی کېدو دې طرف ته که څوک دلته راځي او زنا کول غواړي نو راتلی شي. دا څلور طریقې. کله چې الله رب العزت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم راولیو، نو دا مسئلې بیان شوي چې دا درې قسمه نکاح چې دې کې ذکر شو دا باطل دی، دا زنا ده. صرف دقه یو نکاح کومه چې موږ په اوله کې ذکر کړه دقه روا ده او دا په شریعت کې شته. نو الحمدلله په دې شریعت کې او د شریعت په منلو کې او په دې باندې په عمل کولو کې لوی خیر پروت دی. الله دې په موږ پوه کړي او الله دې په موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. ولا تكرهوا فتياتكم
او زور مکوي په وینځو خپلو باندې على البغاء په بدکارۍ ان اردنا تحصنا کچری هغوی اراده لري د پاک دامنۍ یعنی هغه ریبانان غواړي چې موږ پاکې پاتې شو تاسو پې زور راولئ چې نه زینا وکړئ داسې به نه کوو لتبتغوا عرض الحیات الدنیا د دې دپاره چې لټوئ تاسو سامان د ژوند دنیوي سامان د ژوند دنیوي څه مطلب دی پیسې ګټئ وقتی طور دنیا پہ تاسو ګټلی ہے ومن یکرهن او چاچی زور زبردستی وکړه پاغوی فإن الله یقینا الله من بعد اکراههن ورستو د زور زبردستی کولو نه پاغوی باندې غفور الرحیم بخون کے مہربان دے و د وینځي به څه زوري د زنانه به څه زوري د سړي په مخ کې هغه وهي یا یې ټکوي چې ته به زنا کې ګینې وجنې دی هغې زنا وکړه نو الله رب العزت به ورته بخښنه وکړي ولې ځکه چې زور زبردستي پې شوې مجبوره ده وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ او یقینا نازل کړي دي موږ تاسو ته آیتونه وضاحت کوونکي الله رب العزت اوس د دې قرآن خبره کوي چې دا کوم آیتونه چې ما تاسو ته درلېږلي دي که نه په دې کې د هر څه وضاحت شوی دی څه پکې پاتې شوي نه دي حلال و حرام عقیده د امتونو قصې هر څه پکې بیان شوي نو ځکه وویې ومثلا او نمونې مثلا نمونه یا قصه من الذین خلوا من قبلکم داغ کسانو نه چې تیر شوي دي مخکې ستاسو نه وموعظه او نصیحت دی للمتقین دپاره د متقیانو ښکاره احکام پکې بیان شوي دي د پوخانو مثالونه پکې ذکر شوي دي د پوخانو قصې پکې شتي نصیحت دی د تقوادارو دپاره مطلب دا قرآن چې چا راونی او ځان یې پې پوه وکړو او عمل یې پې وکړو نو سراسر خیر چې دی هغه ده ته ورسېد او چې چا دې قرآن ته شا کړې ده نو هغه تاوان د دنیا او د آخرت کې چې دی پرېوتی دی اوس د الله رب العزت د نور خبره به کېږي ځکه چې نږدې الله دا ووي وموعظة للمتقین دا قرآن نصیحت دی د چا دپاره متقیانو دپاره متقیان چې دي د دوی په زړونو کې د نور د هدایت نور پروت دی د الله د دین رڼا پکې پرته ده نو ځکه اوس باس کېږي د هغه نور په باره کې الله نور السماوات والارض الله رڼا د اسمانونو او د ځمکې دی یو مطلب د دې دا دی الله نور السماوات والارض الله نور د ځمکې او د اسمانونو دی د هر څه د هغه د نور نه رڼا دي او نور یو خو معنوي دی او یو حسي دی مادي حسي دا کومه رڼا چې ده په دې دنیا کې نو دا هم د الله د طرف نه ده د چا د طرف نه ده د ورځې دا رڼا د ستورو دا رڼا د سپوږمۍ دا رڼا د نور دا رڼا دا هم د الله د طرف نه ده بله رڼا معنوي ده
هغه د قرآن دا رڼا، د هدایت دا رڼا، د دین دا رڼا، دا هم د الله له طرف نه ده. نو د الله کتاب نور دی، د الله شریعت نور دی، ایمان نور دی، علم نور دی. او که چېرته دا نور د الله نه وي نو ټولې به تیرې او تیرې. که د کتاب نه وي، که د دین نه وي، که پیغمبران نه وي، که ایمان نه وي، که د علماو دا بیانول نه وي، سوچ وکړه چې تیرې به څومره ډېرې. نن صرف په دې سورة النور کې موږ دا احکامات یو څو واورېدل. که چېرته دا مسلې موږ ته نه بیان شي، دا د پردې د احکامات د یو کورنۍ دپاره، د یوې زنانه دپاره دا نه بیان شوی، څه حال به وي؟ که چېرته موږ ته دا نه بیان شوی چې دا زنانه ستا دپاره حلاله ده او دا حرامه ده، نو موږ به د زناورو په شان وي؟ الله موږ ته ویلي دي که نه؟ الله ویلي دي چې د خور سره نکاح ناروا ده، د ترور سره نکاح دا نه کېږي، دوه خویندې یو ځای نه جمع کېږي. د پلار په نکاح کې چې یو ښځه پاتې شي په تا حرامه ده. د زوی په نکاح کې چې ښځه وي هغه په تا حرامه ده. دا خو الله موږ ته ښوولي دي. که چېرته دا رڼا نه وي، دا نور نه وي، نو زما او ستا به څه حال؟ بلکل موږ به د زناورو ژوند به بیا تېرولی. نو الله نور د ځمکې او د اسمانونو دی، الله رڼا کوونکی د ځمکې او د اسمانونو دی. ټولې معنی دی کې صحیح دي. النور دا د الله رب العزت په نومونو کې هم یو نوم دی، النور. او حدیث کې داسې راځي، هغه دعا به تاسو ته یاد وي، تهجد هغه دعا چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم وي. صحیح بخاری کی روایت ته، صحیح مسلم کی، اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض. یا الله ستا دپاره حمد او ثنا ده، ته نور د اسمانونو او د ځمکې. اوس الله رب العزت د هغه نور د مؤمن په زړه کې د دغې نور او د دغې هدایت مثال بیانوي. مثل نوري، مثال د رڼا د هغه، مثال د رڼا د هغه د مؤمن په زړه کې. کمشکات فیها مصباح، په شان د تاقچې دی، فیها مصباح چې په هغې کې ډیوه ده. دا په غور سره واورې نو ته به پوه شي. تاقچه ده او په تاقچه کې ډیوه ده. المصباح فی زجاجه، دا ډیوه په شیشه کې ده. الزجاجة كأنها كوكب دري، دا شیشه گویا کې ستوري دې پړکېدونکې. یوقد من شجرة مبارکه، بلولی کېږي دا ډیوه د تیلو د ونې برکت والنه. زیتونه چې خونه دی، لا شرقیة ولا غربیه، نه مشرق طرف ته ده او نه مغرب طرف ته ده. یکاد زیتها یضیء، نږدې دي تیل د هغې چې رڼا وکړي. ولو لم تمسسه نار، اگر که نه یې رسېدلی هغې ته اور. نور علی نور، رڼا ده د پاسه د رڼا. دا مثال د رڼا د الله چې په زړه د مؤمن کې اچولی ده، دا رڼا د هغې مثال بیانېږي. لکه تاقچه ده، نو د تاقچې موږ دلته ویلی شو چې د مؤمن دا سینه ده.
تاقچه د مؤمن او په تاقچه کې دنه بیا څه ده ډیوه ده ډیوه ایمان دی او هغه ډیوه د څه ده شیشه پړقیدونکي المصباح فی ډیوه په شیشه کې ده ډیوه چې د هغه په څه کې ده هغه په شیشه کې ده نو دې نه مراد د ده دا زړه دی خیال کوئ زما دې خبرې ته د مؤمن دا سینه چیرې دا څه ده دا تاقچه ده ډیوه ایمان دی او دا ډیوه په شیشه کې ده نو شیشه د مؤمن زړه دی ګوره شیشه چې دی یو پاکوي شیشه چې دی پاکوي او بل دا چې شیشه ډېره نرمه نو د مؤمن زړه هم دقه شی پاکي د حسد نه د غلطو عقیدو نه د بغض نه کینې نه او بل دا چې زړه یې نرم وي د الله د یرې د لاسه او دا کم تیلو سره چې دا ډیوه بلیږي الله وایي دا ډېره د ډېرې مبارکې ونې تیل دي ونه د زیتون او ونه برکتي ده نه دا چې صرف مشرق طرف ته ده او نه مغرب طرف بلکې په منځ کې ده نو دغه شان د مؤمن منهج او عقیده ده نه زیاتې کوي نه کمې کوي په منځني لار باندې روان الله وی یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار دا ډیوه داسې صفا ده که نه او بیا دا تیل داسې پړقیدونکي دي چې دې ډیوې ته دې کله ور واچول نو بغیر د اور لګولو نه رڼا کوي بغیر د اور لګولو نه رڼا کوي او چې اور دې ورته ولګو بیا خو رڼا د پاسه رڼا شو نو د مؤمن ګوره فطرت برابري فطرت برابر دی ځکه چې هر څوک پیدا کیږي په فطرت توحید باندې نو فطرت برابر دی او چې کله دی په دین باندې پوه شي قرآن او حدیث واوري نو هغه رڼا یې ښه ډېره شي هسې هم د سره رڼا شتي ځکه چې فطرت یې برابر دی خو چې قرآن او حدیث باندې ورسره پوه شي نو هغه رڼا څه شي هغه ښه ډېره شي دا روان آیت په سبا ته پرېږدو ځکه چې دې کې لږ تفصیل پکار دی نو انشاءالله سبا به شروع کوو د 30 نمبر آیت نه الله رب العزت دې موږ ته نور د هدایت نصیب کړي او الله رب العزت دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې الله رب العزت دې زموږ دا روجې او دا تراویح او دا عبادتونه او دا درسونه دی الله زموږ نه قبول کړي او الله رب العزت دې موږ د هرې فتنې نه وساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد